ډیره مننه. زما نامه طارق وحید ده، د هم نیوز پیښور سره به طور بیورو چیف کار کوم. سو پر چې تاسو د سوال تعلق دی نو لکه دا قانون زه دا ګڼم چې لکه دا نه صرف د صحافیانو بلکې د ټول قوم په ټول ملک کې د اواز د ازادي اظهار رائے چې کوم دی بندیز د پاره یو قانون جوړ شوی دی. ازادي اظهار رائے دی هم نه کوي، هغه د خپل حق لپاره هم اواز نه اوچتوي او هغه بچا باندې نیوکه هم نه کوي. د دې قانون بنیادی ساده مطلب خو زه دا اخلم. بل دا چې نور خو پرې راځه ټیک دا لګا دا د حقیقت دی چې په سوشل میډیا باندې چې کوم فیک نیوز چلیږي د خلکو عزتونه چې کوم دی هغه خرابېږي دا غي باندې نیوکه پکار دی لپاره قانون سازي پکار ده. خو دا غي لپاره یو طریقه هم پکار ده. دا قانون چې کوم جوړ شوی نو دا ډیر پدې کې ډیر اختیاري دي. د فیک نیوز تعریف پکې نشته. مهم دی چې فیک نیوز بس وي. آیا فیک نیوز به هغه چې کم زما مفادات چې کوم دا غینه سفر کیږي نو هغه فیک نیوز او هغه باندې بس چې کوم د اف آی آر درج کوم او کنه هغه فیک نیوز به هغه چې هغه ستا مفادات دا کوي نو د دې تعریف پکې نشته. بل بګی دا چې دا احتجاج بسو کې د اختیار چا سره دی پای کې وکټم هم ضروري نه چې کوم متاثر فریق دی زما تاسو هیڅ واسطه نه مار چا په وینا باندې خلاف اف آی آر درج کو. خو بیا به اپیل چې کوم دی هغه بیا په سپریم کورټ کې لګا های کورټ او نور سیشن کورټ سره ترمنځ نوښتي دي. خو اتارټي چې کوم دی به حکومت جوړي هغه دا اختیار دی. نو مطلب دا چې په دا ملک په اولنی ځل باندې دا قانون جوړ کړی شو چې هغه باندې زما په خدای سره بس صابنده چې کوم پر معاشره کې دی او په صحافت کې په خصوصي توګه دا به نور هم سیوا کوي. زمانوم افتاب مومند او پیښور کې د تیرو شپاړس ولس کالو راسي صحافت کوم. بنیادی خبره ده د پیکا اکټ حکومت وایي چې د صحافینو لپاره او د صحافت لپاره او خصوصا هغه خلک چې کوم صحافت سره وابسته دي او دلته مختلف قسم کې په شکل کې را دننه شوي دي دغه لپاره یو لکه قانونا یو لار جوړو. بنیادی خبره ده خو کوم وګورو نو دا پیکا اکټ چې کوم دی چې په دې کې دا مخکې نه جوړ دی او په دې کې اوس ترامیم کړی شوي دي نو دا د نواز شریف صاحب چې کله پرایم منسټر د هغه وخت نه قصه روانه ده به پی ټی ایم په دې کې حمایت کوي چې دا پکار دی او دا وختن په وختن څومره حکومتونه راځي دا سپورټ کوي او دغه رنګ کوي. خو بهر حال اوس په دې موجوده وخت کې چې حکومت د صحافیانو لپاره قانون سازي وکړه او پای کې دا کل چې سوشل میډیا استعمال یا غلط چې کوم خلک لکه غلط استعمال کوي دغه یا دغه ډیجیټل میډیا دغه خصوصا د کنټرول لپاره. خو بنیادی تور حکومت د کنټرول کول غواړي او کوم وګورو حکومت د دې خبره نه ده. خو پته نه لګي چې حکومت د کوم طرف دي ترغه او دوی دا یو په سیمه کې پیښ خو اچانک او به منظور ک